میگویند کودک اراده خداوند برای ادامه جهان است، اما همین کودک در افغانستان چه جهانی دارد؟ دا آزاد جرگه ده ورته ستړي مشئ. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې ناستو اغلو او ښاغلو، د تلویزیون لیدونکو او د رادیو اوریدونکو او دغه راز ما دواړو خواو ته ناستو میلمنو ته د سلام په ویلو د کوچنیانو په حالت آزاد جرگه پرانیزو. برای بحث در مورد مسائل کودکان در افغانستان این مهمانان را امروز دعوت کرده ایم. سرایا صبحرنگ، کمیشنر زنان و اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر. حسیب الله کلیمزی د مشران جرگه نایب رئیس. دکتر محمد شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف. پلوش حسن د افغان میرمنو د زده کړې مرکز مشره و ما هم داود جنبش جرگهدار شما. خبرونه به د ایمل سهرابی په پوښتنه با سوال ایمل سهرابی از ولایت کندوز آغاز میکنیم. در قطار اول تشریف دارند. سوال من راجع به حقوق اطفال ای است که در کل حقوق اطفال چی است و چگونه اطفال از حقوق خود میتونه برخوردار و یا آگاه باشد؟ تشکر. فکر کنم خانم صبحرنگ شما در موقف خوبی باشین بگوین که خب یکی حقوق است و به صورت کل اطفال در جهان حقوق دارند و این تعریف آیا جهان شمول است و یا در افغانستان حقوق و وجایب اطفال تفاوت داره؟ تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما و همه حاضرین نهایت محترم. طوری که میدانین که خود اطفال یعنی بشر و اینا دارای حقوق ذاتی می باشن که این حقوق میتونه که تقریبا در 17 حوزه تقسیم بندی شده. یعنی حق حیات هست، حق کرامت انسانیش هست، حق مسکن است، حق زندگی خوب هست، تغذیه خوب است، حق تحصیل است، حق تعلیم است. تمام این حقوق که حق کار، تمام مسائل حق ازدواج، یعنی همه حقوق بشری شامل میشه؟ بله، حق کار تماما شامل اینمی حقوقی هست که یک انسان به خاطر انسان بودنش اینمی حقوق داره و این حقوق ذاتی هست به خاطر انسان بودنش هست و این انفکاک ناپذیر هست، سلب ناپذیر هست، جهان شمول است. یک طفل یا یک انسان در افغانستان گفتن 17 نوع حقوق داره اطفال. چند تا از اینجا برای اطفال داده شده؟ بله، یعنی در قدم اول هر طفل افغان، یعنی هر طفل در هر گوشه از دنیا که زندگی میکنه حقوق طبیعی و حیاتی دارن. یعنی اصل مهمش حق حیات هسته که با کمال تاسف امروز تلفات ملکی، یعنی شامل تلفات ملکی متاسفانه اطفال هستند. یعنی از این حالتی که امروز در افغانستان هست، اینمی منازعات مسلحانه هست، وجود گروه های غیر مسئول مسلح هست و هزاران عوامل دیگه. این باعث شده که اطفال از حق حیاتشان محروم باشند. حق تغذیه سالم است که متاسفانه امروز بیشتر مردم زیر فقر زندگی میکنن. حق تعلیم هست که بیشترشان متاسفانه امروز هیچ نهاد طالب پرسان نکده که طفلا به مکتب میروند، ولی آیا اینا اینمی دوری متوسطه که اجباری است مطابق قانون اساسی، آیا طفل افغان سپری میکنه؟ امروز ازدواج اطفال بیداد میکنه. بیشتر امروز یک واقعی که برای من خبر دادن که در ولایت بامیان طفل 10 ساله توسط رئیس شورای علمایش نکاحش بسته شده که اینا واقعا دردناک است. بسیار تشکر. کلیمزی صاحب، خانم صبحرنگ یو مهم مسئله اشاره وکړه چې د ژوندانه حق د کوچنیانو یو مهم حق دی چې په یو ډول باندې دلته ځپل شوی دی. یو نړیواله مؤسسې لیکلي و چې افغانستان د زیږېدو دپاره تر ټولو ناوړه هېواد دی. یعنې که یو ماشوم د انتخاب حق درلودی په افغانستان کې به نه وی زیږېدلی. تاسې منئ او که داسې وي ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار خپل سلامونه او نیک هیلې ډېرو محترمو عزتمندو میلمنو ته، د آزادې جرګې د خپرونې ټولو همکارانو ته او عزتمندو وطنوالو ته وړاندې کوم. وروسته واقعا چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې
د میرمنو او اطفالو دپاره د دنیا یو ته سختو او مشکله ممالکو څخه دی. په دغه مملکت کې چې اطفال تولد کیږي په ابتدا کې د دوی میندې یا والدین په یو ښه صحي حالت کې قرار نه لري او په داسې ځای کې دی نه تولد کیږي چې هلته صحي مراکز موجود وي. میندې او خویندې شفاخانو ته مراجعه وکړه او هغه لکه څنګه چې دنیا او د افغانستان نافذه قوانینو د میندو او اطفالو حقوق تعریف کړي دي همغسې پاملرنه ورته وشي او کله چې دی تولد کیږي واقعا وروسته تولد نه د افغانستان دغه د جنګ نه په میراث پاتې محیط زیست چې په هغو کې نه د تنفس دپاره درسته ښه تنفس دپاره ښه هوا نه لري او ښه خواړه نه لري، نو واقعا هغه په اصطلاح مستحق ترین طفل په دنیا کې نن د افغانستان طفل دی او مجبورترین او په سختو شرایطو کې چې زندگی تیروي هغه د افغانستان طفل دی. او واقعا کې چیرې یو طفل ته د زمینه مساعده وي چې د دنیا په هر بل مرد کې د تولد شي د صحت په لحاظ به د افغانستان خپل په خیر وبولي. ډیره مننه. فقط اضافه کولو دپاره وایم چې 90 سلنه کوچنیان د افغانستان 90 سلنه ښایي ډېرې تاسو که احصایه سمه نه وبوایست په کورونو کې زیږی چې هلته صحیح امکانات بیخی نشته. نوبت شماست. چه حقوقی را شما فکر میکنین که اطفال و چی وجایبی را در افغانستان به اونا نسبت میتن؟ مهربانی که تاسو نوبت ده چه خبری وکی؟ به نام خدا عبدالسمیع هستم. امری تخلص میکنم. گفتن حق امی حق را کی میده برای اطفال؟ ما امی گپ را به گوش کی برسونیم؟ بله. حق کو ما میفهمیم که حق تعلیم و حق حیات و حق غذا و این چیزا کو برای اطفال و برای هر کس یه حق را داره. همین حق را ما به گوش کی برسونیم؟ کو همچون گوش شنوایی که فلان طفل حقش تلف شد. این ما به گوش کی برسونیم و کی میتونیم حق برای طفل بده برای دیگه اطفال جامعه بده. خلاص. بیان از خانم حسن بشنویم. حق کی میته و این حق اگر تلف شود از کی باید بازخواست شود؟ تشکر. ما به نوبت خود سلام عرض میکنم به تمام حاضرین مجلس، شنوندگان و بینندگان محترم برنامه. حق کی میته؟ من فکر میکنم مسئولیت با کی راجع میشه باید از او شروع کنیم. هر فرد یک جامعه از خانواده شروع تا به اجتماع تا به دولت مسئولیت و مسئولیت زمین داره که باید حق طفل تضمین و نگه دارد. یعنی اولین مسئولیت به خود خانواده راجع میشه که با مسئولیت با یک هدف بر تشکیل اجتماع و خانواده وقتی که یک طفل با دنیا میاره یعنی ایره با یک مسئولیت او را فکر کنن. ما میبینیم که در افغانستان تعداد اطفال به اندازه زیاد است و خانواده ها نمیتونن که به او رسیدگی کنن، به او نگهداشتی که لازم است با اطفال خود رسیدگی کنن. در یک خانواده مثلا 7 یا 8 طفل در افغانستان به تاسف یکی از حد وسط تعداد اطفال در خانواده ها شمرده میشه و امی یکی از دلایل است که توجه کافی به تمام اطفال صورت نمیگیره. یعنی اوسط خانواده ما کمتر از 7 طفل نداره. بله. و تقریبا نصف جمعیت افغانستان را اطفال زیر سنین 14 تشکیل میده. بله. و این یک مسئولیت است که هم از نگاه به خانواده ها راجع میشه که مثلا در قسمت فاصله در مابین اطفال چیزی که لازم است او را نگه نمیدارن، در حالی که یک امر اسلامی هم است. یا مثلا وظیفه علمای دین است که امی توضیحات بیشتر کنند. سوالی بود که اگر نقص دی حق از کی پرسیده شود؟ امور رقم که مسئولیت راجع به هر کس میشه، امیر رقم سوالم از یک خانواده میشه. مثلا اگر ما یک طفل رو میبینیم که در یک خانه تحت خشونت قرار داره، این دیگه ما گفته نمیتونیم چون مادرش است و به او طفل برخورد غلط میکنه موضوع پرسیده نمیتونیم چون مسئولیت اجتماعی است. ای با ما راجع میشه مگر همسایه از این طفل هستیم، ای با ما راجع میشه اگر معلم از این طفل هستیم، ای با ما راجع میشه اگر ما دمی اجتماع با خانواده هم فکر هستیم. مگر در این زمان مسئولیت دولت است که باید مسئولیت اطفال در مجموع داشته باشه. مرسل تخار ولایت نه راغلی دریم کتر کې د بل پښتنه له دوی نخلو. مرسل زمونږ ماشومان او تنکي ځوانان ولې عقده‌ای دي؟ کله چې موږ خپل سیمو کې ماشومان وینو سخت یعنی تون چلن کوي. د دې ستونزې د پای ټکه څنګه کېږدو؟
صمیم صاحب تاسو تعلیماتو سره کار لري، فکر کوئ رښتیا دغه خبره عامه ده په کوچنیانو کې یوازې تخار کې ده؟ یعنی عقده‌ای کوچنیان افغان کوچنیان عقده‌ای شوي دي. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار د سټیج ملګرو ته خویندو او ورونو ته چې دلته په تالار کې موجود دي ټولو ته خپل احترام او د ادب مراتب وړاندې کوم. سوال ډېر ښه سوال دی، خو لکن دا په مجموع کې یعنې په ټول افغانستان کې نشي تطبیقېدلی. موږ دلته په کابل کې هم بعضې ماشومان لرو په صنفونو کې چې هغه عقده‌ای برخورد کوي، او هغه زیات دغه د عقده‌ای برخورد چې دا کورنۍ ته راجع کېږي. ماشومان په تخار کې امکان لري دا یو ډاکټري مسله وي چې هغه ډاکټران باید وڅېړي چې طبي ډاکټران او نفسیاتي ډاکټران چې دا مسله په کوم حده پورې ده. لکن زه چې معلومات لرم د زموږ د متعلمینو او د شاګردانو په حساب باندې په هر ولایت کې موږ شوخ او شقب او ضدي شاګرد هم لرو چې دویمه خبره ورسره نشي کېدلی. جنګ اغېز کېدلی شي دغسې یو حالت رامنځته کړي، یا د ښوونکو چلند یا مثلا د خو ما ویل یو د کورنۍ مشکل دی چې مور او پلار مشکلات لري، هغه مشکلات دغه شاګرد چې دی هغې ته بروز ورکوي په صنف کې. همچنان همی استادا که اصلا حتی در خانواده خود مشکلات داره، مشکل خانوادگی خود میاره و صنف میاره. و همچنان شاگردای ما که اصلا جنگ مثل که جنبش گفتن، جنگ در وطن ما بعض اطفال هستن که اونا میگن که از پدر و مادر خود قصه شنیده که ما 30 سال شد که در جنگ هستیم. او میگه که این اخر نتیجه چی میشه. به این خاطر حساسیت موضوع بسیار چی است، ولیکن متعلق است به دکترای نفسیاتی. تشکر. شما تجربه خود بگوین، با اطفال عقده‌ای در خانواده و در محیطتان روبرو شدین و فکر میکنید چی نشانه های میتونه از اطفال عقده‌ای آدم اینجا تشریح بکنه که بگویه که اینمی نشانه ها نشان میده که این طفل عقده‌ای است؟ بله، خانم در قطار اول. بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا هم د خوست ولایت څخه څرنګه چې موږ وینو که په یوه کورنۍ کې ارامه فضا وي، آزاده فضا وي، د ماشوم لپاره هر غوښتنې چې وکړي مثلا د غوښتنو ته ښه نظر واچوي، د ماشوم ټولې غوښتنې ته ونه منلی شي، خو دوی ته د داسې ونه ویلی شي چې مثلا ستا دا غوښتنه بې ځایه ده، هغې ته د مطمئن ځواب ورکړي. ولې موږ داسې کورنۍ هم وینو چې خپل ماشوم ته هېڅ اهمیت نه ورکوي او خپل ماشوم ته هېڅ د حق نه ورکوي، مثلا د پوښتنې حق هم په کور کې نه لري. موږ څنګه کولی شو مثلا دا خو زما نظر و، ولې کله چې زموږ دا رقم ته کورنۍ سره مثلا وینو یې که نه چې په ډېرو کورنیو کې مثلا د دوی ماشومان ضدي راځي، حتی د دوی ماشومان قاتل کېږي. یو مور ده چې خپل ماشوم قاتل روزي، یو مور ده چې خپل ماشوم قهرمان روزي. دوی ته موږ د کومه لاره لرو، مثلا د کومې لارې نه باید موږ دوی ته مثلا دا مسله باید لرې کړو، او دا کومې لارې چارې دي چې موږ دې کورنۍ ته وښیو چې خپل ماشوم څنګه جامعې ته تقدیم کړي. ډېره من. خانم در قطار سوم شما هم دست بالا کرده بودین، بله بفرمایید. به نام خدا. رابعه بودم از ولایت غور. ولایت غور ولایتی است که از هر لحاظ عقب ماندگی زیاد داره. اطفالی است که یعنی عقب مانده هستن. شما ببینین وقتی که اونا مکتب برن توسط استاد تهدید شوند که شما اطفال یتیم هستین، شما کسر ندارین، و اونا توسط استاد تهدید شوند مسجد برن توسط ملا امام. دیگه ما و شما در کل ولایت میبینیم که ملا امامان شاهد ازی هستیم بدبختانه که تجاوز میکنن بر سر دختر خانمای خیلی زیر سن قرار دادن که ما نوجوان هم گفته نمیتونیم اونا اطفال زیر سن میگیم. بالای اونها از ما چی توقع داشته میتونیم؟ از اونها یا طالب جور میشه یا انتحاری یا انفجار. تشکر. خانم صبرنگ، در مورد عقده ها در اطفال از نظر روانکاوی شما تحقیقات انجام دادین، چرا چنین یک پدیده عام شده؟ تشکر میکنم. با کمال تاسف که این فعلا یک معضل است و حتی قبل از اینکه در این قسمت من صحبت بکنم، امروز تعداد اطفال ما که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند زیاد است که این ما خلاف موازین حقوق بشر که ما بگیم دیوانه، اینها بر روی سرک امروز مورد تجاوز قرار میگیرن. طفل 8 ساله ما، طفل 10 ساله ما، ولی اینا حتی در اثر اینمی تجاوزات هم باعث شده که اینا مشکل روانی پیدا بکنن. ولی متاسفانه که هیچ نهاد امروز مسئولیت نمیگیره که اینمی کسایی که اینمی مشکل بر روی سرک دارن، نه خانه دارن نه خانواده، که اینا یک پناهگاه برشان بسازه. ولی ببخشید شما مسئول کمیشنر امی بخش هستین. بله. شامل وظیفه شما نمیشه که برین و برای حقوق اینا یک کسی را مورد سوال قرار بدین؟ بله، ما همیشه چون این سوالی که کردین ما باید این سوال پیشتر جواب بدم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما یعنی درد تشخیص میگمانیم، معضل شناسایی میکنیم، نسخه برش تجویز میکنیم، ولی تهیه از این نسخه
و تطبیقش وظیفه بدون قید و شرط دولته و چنانچه سوالی که پیشتر اینا کردن، تامین حقوق بشری تمام شهروندان وظیفه بدون قید و شرط دولته. دولت است که باید موظف است که تمام اینمی حقوقشه که در قانون اساسی در بخش دومش آمده اینا رو باید حتما تامین بکنه. و اینمی اطفالی که امروز بر روی سرک کار میکنن، اینمی اطفالی که امروز ببینین خود کار شاقه یک عاملی هست که امروز باعث شده که طفلا از نظر روانی و جسمی اینا ضربه ببینن. یکی که 97% خشونت ها در درون خانواده صورت میگیره که قبلا گفتن و اطفال متضرر میشن. و اینمی اطفال که امروز با اینمی عقده ها میاین در اجتماع، روابط اجتماعی خود به اساس ازمی معضلاتی که دارن اینا عیار میسازن. یک بخشش هسته. بخش دیگه امروز اطفال ما نه تنها در داخل خانه، در بیرون وقتی میبینه کتابا به دستشه، به لب سرک استاده است، میخواد از سرک تیر شه، ام قطارای دیگهش با موترای شیشه سیاه تیر میشن و تمام گل و خاک همه به سر رویش میپاشنن. ایه که امیال سرکوفتی اطفال نوجوانای ما امروز باعث شده که اینا روانی بشن، افسردگی پیدا بکنن، اینا عقده‌ای بشن، برخوردشان کاملا عوض بشه. یعنی تغییر در زندگی طبقاتی مردم افغانستان که امروز یک میلیاردر شده و یک خاک بر سر شده و امروز طبقه متوسط ما نداریم. اینمی تفاوت ها همه باعث شده که امروز طفل افغان عقده‌ای بار بیایه و بالاخره وقتی که در درون خانه به او شکله، در جامعه به شکل است، این میخواد انتقام بگیره از جامعه خود، از هم قطارهای خود. اینمیه که دست این هم به خشونت میزنه و پرخاشگری بالاخره از خانواده به جامعه میاره. تشکر. یو دا پوښتنې بدل ته واخلو تاسې په اول قطار کې. عبدالرؤف هم د کونړ ولایت د څوکۍ د ولسوالۍ. زما پوښتنه خو او نظر مې هم دی، کله چې یو کور ور واخلي او دغه په لاره باندې څوک تېرېږي نو د هغه لپاره پکار څه دي چې مخکې ور مړ کړي که دغه خلک په دا کور کې ویده دي دا را بیدار کړي. زما هدف دا دی چې باید مخکې له دې نه چې دا کور ته دا سړی داخلېږي باید دغه د کور نه دغه ماشومانو دغه ښځې دا راوباسي، وروسته بیا ور مړ کړي. زموږ دغه وطن کې اور بل دی. یعنې تاسو تر هغو چې جنګ پای ته نه رسېدلی دا ستونزې نه حل کېږي. حتمي دا هم شته. او کله چې دغه خلک موږ را بیدار نه کړو، جنبش صاحب که دغه خلک موږ را بیدار نه کړو، دوی ته موږ عامه پوهاوی ورنه کړو، آګاهي ورته ورنه کړو، زموږ خلک موږ او تاسې دغه وطن خلک یو. اوس په چلس کې به څنګه ما ورته یو سړی را بیدار کړو چې هغه به دې ته وهڅوو چې ته د خپل زوی او د خپل لور د مکتب ته ولېږه. خپل لور هغه مکتب ته نه لېږي، هغه چې هغه واجد شرایط هم نه لېږي، نو هغه به د خپل ژوند نه څه خبر وي، هغه به کلینیک ته څنګه لاړه شي. زه وایم چې مخکې له دې نه دغه دولت مکلف دی. خو یو وخت وګوره میرمن صبرنګ وویله چې دا په اساسي قانون کې لیکلي دي چې لومړنۍ زده کړې اجباري دي. یو وخت و چې حکومت رښتیا دا په اجبار په خلکو باندې تطبیقه، اوس چون امنیت نشته دغه کار نشي کولی. تاسې هم همداسې یو نظر لرئ؟ بلې همداسې هم ده. بل دا زه وایم چې اوس په یو لرې منطقه کې په نام نه منطقه کې هلته مکتب شته، معلم شته. ته فکر وکړه چې هغه معلم شکل تاسې وګورئ، روحاً تاسې هغه وګورئ، هغه پخپله مریض دی. په 6,000 په 15,000 افغانۍ باندې یو معلم کار کوي، هغه به اولاد څنګه وروزي؟ هغه به زما اولاد څنګه وروزي؟ هغه به د بل اولاد څنګه وروزي؟ مننه. خانم شما اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. موجان خیزاده هستم از ولایت بلخ. قسمی که من افکار و گفتار تمام کسانی که اینجا حضور دارن دیدم، ما درد اطفال خدا، درد مردم خدا درک کردیم، بیان میکنیم، امو درد ما احساس میکنیم، از مناطق میاریم برای شما میگیم، شما همچنان در مقابل درد زیادتر حتی از ما احساس کردین. پس چی باید کرد؟ اگر ما ایره از ابعاد مختلف مد نظر بگیریم، خشونت ها در افغانستان وجود داره، واقعا اطفال تحت خشونت قرار داره، امکانات صحی برای تمام مردمی که در تمام نقاط زندگی میکنه برای مادرها و اطفال میسر نیست، امکانات تعلیمی وجود نداره، امنیت نیست. بالاخره ما چی باید کنیم؟ ای که ما اینی برنامه ها رو ثبت میکنیم، میگیم، میشنویم، بدتر درد من که یک مادر هستم این زیادتر میشه. حتی میخوایم که چیر بزنم، گریان کنم، اما چی باید کرد؟ این کی جلوش؟ این که دولت میگیم، این دولت خود نمیکنه. واقعا خشونت هایی که وجود داره، واقعا دردی که برای مادرها وجود داره، برای مردم ما وجود داره، داد بزنیم او نمیشه. کلان عمل روانی شده. چی باید کرد؟ این فقط از رسانه ها گفته میشه، بدتر ایوازی که مرهم میشه و این نمک میشه سر زخم مردم. چرا درد مردم ما رو دوا نمیکنه؟ بسیار تشکر. غلام رسول از ولایت غور در قطار دست راست ما در اینجا تشریف دارن، سوال دیگه از اینا میگیریم. بچه قریب
دیگه توسط افراد زورمند دیگه به سرش به محفل‌ها رقصانده میشه، مثلا رابطه جنسی خودش برقرار میشه، دیگه کارهای به سرش میشه. آیا ما همین درد مردم غریبه دیگه به کی بگویم؟ همین آزار جلوگیری توسط زورمندان. همین پدیده همین شوم چه قسم جلوگیری کنیم؟ تشکر. کلیم زاده بفرمایید. خواهر مرابعه از ولایت غور پرسان کرد که کیها مسئولیت اطفال را داره. بالاخره وقتی که حقوق یک طفل طلب میشه او از کی بخواه همین حقوق کی برش میته و وقتی که حقوقش داده نمیشه بالای کی عارض شود. ما میخوایم در این مورد وضاحت بدم که واقعا دولت افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مقابل اطفال به سرپرست مستقیما مسئولیت داره به اساس قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذه کشور که قانون از طرف پارلمان افغانستان تصویب شده در 5 فصل و 27 ماده. تمام مشکلات اطفال را، سرپرستی اطفال را، شرایط اطفال را، تعریف اطفال را و شیوه کار گرفتن از اطفال را و در مورد کارهای ثقیله و کارهای خرد و زندگی و بود و باش و صحت و تعلیم همگی صحبت کنه. اما جای تاسف اینجا است که ما شما تا به حال صاحب یک حکومت بسیار محکم و مستحکم نشدیم تا قانون را حاکم بسازه و بالای همگی یکسان تطبیق بکنه. در صورتی که ما شما صاحب یک حکومت درست و قوی شویم، ما باور کامل داریم که در مورد اطفال توجه های همه جانبه صورت خواهد اما گرفت. تا وقتی که این کار صورت میگیره شما به عنوان نایب یکی از اتاقهای شورای ملی چی وعده میتونن به اینا بتن، چی کارهای انجام خواهد دادن که حقوق اطفال بیشتر تامین شود و این مشکلات کمتر شود؟ ما باور ما این است که مسئولیت ما شما، مسئولیت یک جامعه در مقابل اطفال تنها مسئولیت از دولت نیست. در قدم اول والدین یک طفل، تمام اعضای یک طفل در تربیه ابتدایی او طفل، در تعلیم ابتدایی او طفل، در آداب معاشرت، تعریف حقوق کلانا مسئولیت دارد. در قدم دوم معلم مکتب و امام مسجد مستقیما مسئولیت داره. در قدم سوم باز دولت بالای همگی مسئولیت کلی داره. اما ما به حیث نماینده از قوای مقننه به شما تعهد میدیم که در مورد مشکلات اطفال با وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و دیگر ارگان هایی که و انستیتوت هایی که لیلیه هایی که مکاتب هایی که به خاطر تربیه درست اطفال یا به سرپرست یا با سرپرست تعیین شده با او صحبت های بسیار جدی و نزدیک خواهیم داشت و حداقل تا که دولت ما امکانات داره و طاقت داره، قوت داره، به مشکلاتش رسیدگی خواهد شود. تشکر. سمیم صاحب یو سیاده چوي په افغانستان کې هر کال لږ تر لږه 1500 کوچنیانو باندې د تیری پیښې کېدای شي میرمن صبرنګ ته وروسته معلومه وي دوی باندې تیری کېږي او دا کېږي او ډېرې نورې د ټولنیز شرم له امله خلک نشي وړاندې کولی او دا په ښوونځیو کې کېږي، دا په جوماتونو کې کېږي، دا کېدای شي په کورونو او چمګاوان کې وشي. فکر کوئ کومې لارې دي چې د مخه او غلام رسول وایي چې زورور ډېر دا کارونه کوي چې مثلا هلکان نڅوي، مثلا د تیري لارې ورته مساعدوي په کوچنیانو باندې څه کېدلی شي؟ تجاوزات دی ویلي زما په نظر باندې دا دغه دی چې دومره اول خو مبالغه په دې احصایو کې دومره مبالغه نه ده پکار که موږ جهان ته وښیو چې 1500 نفر 1500 ماشومان زموږ تجاوز کیږي نو هغه بیا وایي چې دا خو اصلا یو پاشلې جامع ده، دا یو داسې اسلامي ټولنه نه ده چې په افغانستان کې د علما دلته ناست دي او دا خلک دلته ناست دي، مشران دلته ناست دي او دوی خبرې کوي د یوې جامع د اسلامي جامع نه. دلته خو د اسلامي جامع نه ده. کوم ځای کې تاسو وایي دا کار نه کیږي؟ زه د دې نه منکرېږم نه، خو لاکن دا به یو فردي عمل که یو خدای ناخواسته کوم ملا نه دا صادر شوی په د ملا په نامه صادر شوی، دا یو زه داسې نه یم چې دا تهمت امکان لري داسې کار شوی، لکن فردي اعمال چې دی هغه عمومي کېدی نه شي چې هغه موږ جامع ته داسې ښکاره کړو. بل دا ده چې دا داسې یو احصایه چې 1500 نفر دا زموږ جامع اصلا د صفر سره ضربه چې دا په افغانستان کې اصلا اسلام نشته، دین نشته بیخي، او دا غلطه خبره زه بولم امکان لري دا په هره جامع کې شته دی. جناب جنبش صاحب که ته ماته په اسلامي هیوادونو کې چې بعضې هیوادونه دي په هغې کې دا مشکلات شته، پاکستان زموږ سره مجاور دلته دا شته، ایران شته چې هغه اخوندان دي مسلط دي، زموږ پلوشه خور وویل چې اخوندان هلته ډېر مسلط دي او اخوندان غلام رسول یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. د غلام رسول په خبره باندې زه راځم. غلام رسول برادر ما غلام رسول بسیار خوب نظری خوب داد
این مشکل همه ما و شماست. این مشکل تنها ما نیست و کل ما و شما میفهمیم که در هر وطن ما و شما، ما در وزارت معارف یک نفر را دور میکنم به اساسی که برای ما راپور رسیده، یک خواهر برای ما گفته که یک خواهر نه چند خواهر ورق نوشته کرده که امی مدیر است یا معلم است یا مامور است، امرای ما وضعیت زشت کرده، یک روش بد کرده. همینطور برای ما به طور زشت دیده که تو یک دختر هستی برو برای یک زن هستی خزه اوزه من دفتر نوزه. ما د هغې په مقابل کې اکشن ښودلی دی او هغه ما د وظیفې نه لرې کړی. جناب وزیر صاحب هغه د وظیفې نه لرې کړی. سناتور صاحب دغه نشي چې سناتور صاحبان راځي، وکیل صاحبان راځي، مشران د قوم د هغې ځینې راځي، برای ما اختار میته کلانایشان و زورمنده اختار میته که ببینه و موین تو میفهمی میخوای که موینت تا بکنی کارای خرد خورده بکو دی کارای کلان دست نزنین، برای ما اختار میته. ولیکن ما از کسی تعالی الحمدلله در این 9 سال به این اساس امی وکیل صاحبا و سناتور صاحبا هستن، ما برایشان قناعت میتیم، اینا زیاترشان راپورای غلط برشان میرسه. معنای حرفتان این است که تا وقت که مشکل زورمند وجود داره، مشکلی که غلام رسول به او اشاره کرد وجود خواهد. در هیچ شک نیست، تنها ولیکن تنها در این کار نیست، تنها اینطور نیست که ما فقط جامعه را به این منحصر بسازیم و بگوییم که والا مثل که دکتر صاحب صبرنگ با کمال احترام برشان که اینجا بچه بازی است و چی است و این چیز که است بچه بازی خواست سالها 100 سال شد که در اینجا موجود است. یعنی گپ امروز نیست که ما و شما بیایم امروز جامعه امروزی ما و سر حکومت امروزی ما یک اعتراض بگیریم و حکومت خود نمیتونه که در هر جای پلیس استاد کنه که برش بگه که تو امی کارا نکو. این کار بسیار مشکل است، دشوار است، ولیکن نظر ما است که بیاین که جامعه خود را به مردم یک ذره خوبی معرفی کنیم. ستاسو ورده دغه پوښتنې ته دوه درې وشو که ځواب ووایاست. تلوشي جان درنه خور سه د یو یا سه ناامیدي دي په خبرو کې لیدل کېدله. د بلخ ولایت نه منظور دی. بله باید موږ ناامیده ونه اوسیږو، ځکه فکر کوم چې که چېرته موږ تاریخ ته وګورو او هغه ملتونه چې اوس ترقی کړې ده او په هغه ځای کې چې قانون حاکمیت ده، دغه ټول خلکو په اساني باندې دا خبره لاسته نه ده راوړې. هغوی هم له ډېر کم حالاتو له ډېر خراب حالاتو نه شروع کړې ده او افغانستان هم دا رقم تاریخ لري، موږ بار بار لیدلي یو بیرته جګ سوي یو. زه فکر کوم چې اوس هم بیا افغانان کولی شي چې بیرته هغه خپل وطن په اصطلاح بیرته لاسته راوړی ده، حکومت سته ده، ډېر تغییرات راغلي، موږ باید همیشه منفي ونه ګورو. تاسو کورنیو سره کار کوئ، د جنسي تیري خبرې وشوې، یعنی د اخلاقي آزار او اذیت خبرې وشوې، تاسو ته معلومات راځي د دې ډول که نه راځي په کورنیو کې؟ څومره عام دی، څومره ډېر شوی دی، مخصوصا د قانونیت په نشتوالي کې د زورواکو لخوا؟ دقیقه سایه زه په دې مورد کې نه لرم، یا خو داسې ټول موارد ریپورټ کیږي نه، اما خبره دا ده چې دا مسایل وجود لري او مګر دا داسې نه ده چې دې دپاره چې حکومت فعلا ضعیفه ده یا مثلا موږ امنیت نه لرو، نو دا خبرې موږ باید وساتو چې تر څو پورې وضعیت بهتره سي او دې شیانو ته توجه وسي. دغه ټول شیان یو کړی دی، یو بل سره اړه لري. که چېرته دغو مسایلو ته توجه سي اصلا امنیت بهتره کیږي، یعنی هر څوک په وطن کې ځان محفوظ احساس کوي، که څوک غریب ده، بیچاره ده، بېوزله ده یا څوک زورمند ده. که چېرته زورمندان دا کارونه کوي، موږ پیږو چې مثلا زیات هماغه زورمندان د مذهبي موقعیت نه هم استفاده کوي چې موږ په دې وطن کې باید ځینې حق و حقوق ولرو، یا مثلا موږ په جهاد کې حصه اخیستی یا نور مسایلو کې، او هغه موږ ته یو قدرت لاس کې راکوي چې موږ باید نور په دې مسایلو کې بالکل هر مسله کې موږ زورداري نه حصه اخلو. حالانکه چې اسلام یوازینی دین ده چې مثلا اول ځل د ماشوم حقوق د ښځې حقوق په هغه کې تسجیل سوي دي او ښودل سوي دي او د ماشوم ساتنه په هغه کې ښودل سوې ده. نو هر څوک چې خپل ځان عالم د دین ګڼي، که څوک غواړي د دې دعوا کوي چې مثلا زما د خدای او د رسول دپاره کار کړی ده یا جهاد مې کړی ده، اول وظیفه د هغو خلکو کېږي چې په هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، قدرت لري، باید ښځې او ماشومان په هغه منطقه کې محفوظ ځان احساس کړي. ډېره مننه. آزاده جرګه د دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه ده که پر رادیو، تلویزیون و آنلاین راځي. اگر میخواین میمان ما در برنامه‌های بعدی باشن که موضوع متفاوتی خواهیم داشت، به شماره 074 60 60 60 زنگ بزنید و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی در اوپن جرگه صفحه فیسبوک، توییتر و اینستاگرام ما را
پیدا کنین. از این طریق هم میتونین نامه‌تان رو با ما بفرستین و اگر خواسته باشین میتونین صفحات ما را لایک کنین. برنامه را با سوال د خدیجه په پوښتنه له میدان وردګ ولایت نه خبرونه غزه په څلورم کې تر کده ځینې کورنۍ دي چې خپل اولادونه تنها دینی مدارسو ته لیږي، ښوونځیو ته یې نه پرېږدي، وایي چې تنها د دین علم په مسلمان فرض ده. که تنها د دین علم په مسلمان فرض و، ولې خدای جل جلاله ویل چې د علم زده کړه وکړئ، که هغه په چین کې هم وسي. عربستان به یې مثال ورکړی و چې غځای نه اسلام دین منتشره سوی ده. مننه. یکی از عواملی که خانم سبرنگ خانواده اطفال خود به مدارس میفرستن یا زمان مهاجرت در پاکستان بود که فقر بود و مدارس امکانات تعلیم دینی و همچنان غذا و لیلی را فراهم میکردن. امروز چرا خانواده ترجیح میتن که به جای تعلیمات عادی دیگه تنها تعلیمات دینی را ترجیح بدن و نگذارن اطفالشان به مکاتب برن؟ سوال مطرح شد. بسیار خوب. قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، یک سوال دیگه که پیشتر مطرح کردن فکر میکنم که هم مسئولیت ما که باید جواب بدیم. متاسفانه که در طول این سال 1394 25 مورد تجاوز جنسی علیه اطفال فقط در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده و با کمال تأسف یک نظری که بیشتر بزرگا مطرح کردن که ما باید در رابطه با مشکلات نگیم، برای اینکه ما یک چهره بدی به دنیا ارائه میکنیم، ولی من کاملا با این مخالف هستم. شما باید مشکل شناسایی کنین، بحث بکنین، عواملش پیدا بکنین، راههای حلش پیدا بکنین. یعنی حتی اگر قابل شرم برای جامعه و کشورم باشه. ما چری امروز در رابطه به بچه بازی بحث میکنیم؟ برای اینکه یک موزل است، برای اینکه شرم‌آور در یک جامعه اسلامی ما با این فرهنگ والای افغانی ما که امروز یک پولدار، یک زورمند که تفنگ داره 12 تا بچه از بین سن 10 تا 16 ساله نگاه میکنه و برای من اخطار میده، میگه خانم سبرنگ دستت آزاد، تو میتونی بیای اینا رو آزاد بسازی. ما گفتم امیدوارم روز قانون بیای تک تک کنه و این برده های قرن 21 آزاد بسازه. بنابراین این شما به بحث بگیرین، راهش برای جلوگیری از این فقط راهش نمیه که شما این مشکل مطرح بکنین. و مسئله دیگه که امروز چره، امروز مثلا پدر به دخترش تجاوز میکنه، شما باید این بگین که چی عامل باعث شده که امروز پدر به دخترش تجاوز میکنه و دختر 12 سالشه امروز مثلا عوض میکنه و بالاخره او در داخل خانه حمل میگیره. یا برادر، اینا واقعیت‌های جامعه باید بگین که مردم آگاه بشن که این خلاف شریعت اسلامه، این خلاف قانون است. امروز سوالی که خواهر ما مطرح کردن، امروز بیشتر کسایی هستن، جوانایی هستن امروز دیپلم دارن، تمام آن مدارکی که لازمه برای اینکه یک شغل خوب پیدا کنن زیر بغلشان هستن، ولی بیکار راه میگردن و زمینه کار برایشان نیست، امنیت شغلی نیست. این یک بی‌اعتمادی نسبت به تحصیل و تعلیم ایجاد میکنه. میگه دیگه از این چی فایده که ما طفل خور بمانیم، بیایم بریم که اینمی تعلیمات دینی فرا بگیره که هم این دنیایش خوب میشه و هم او دنیایش بالاخره ممکنه از این راه بتونه یک زمینی معیشت برش آماده بسازه. تشکر. کلیم زای صاحب تاسو نوبت درکو. د خدیجه خور په جواب کې وایم بدون شک چون افغانستان و اسلامی ټولنه ده، اسلامی جامعه ده، هر فامیل، هر والدین کوشش کو چې په لومړي قدم کې اساسات د اسلام، پنځه بناوې د اسلام، نور ضروري معلومات د اسلام د مبارک دین په مورد خپل اطفالو ته په ابتدا او آغاز د تعلیم کې ورسوي. زه خپله کله چې مکتب ته تلم، مخکې د مکتب نه زما والدینو 3 کاله مسلسل 4 کاله زه مسجد ته ولېږم. خو د دې پوښتنه دا وه چې غیر د مسجد نه نور تعلیم ته نه پرېږدي. نه، زه فکر کوم چې په دې مورد کې بیا والدین په اولاد باندې انحصار وضع کوي چې غیر د دینی تعلیماتو نه ته د نور تعلیم حق نه لري. دا صراحتا د دې حقوق طلب کوي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلمین و مسلمتین. بنان تعلیم یې نه دی مشخص کړی چې دینی تعلیم وي او که عصري تعلیمات وي، بلکې ټول یې ښودلي دي، ټول در برګرینده دي. او په نارینه او ښځو د والدینو نه د ما دا خواهش دی چې خپل اطفالو باندې بدون د شکه په ابتدا کې اساسات اسلام ښه زده کړئ، ځکه چې دا همدغسې محکم و مستحکم مسلمان پاتې شي او په خپل اسلام و مسلمان بودن باندې فخر وکړو. وروسته د هغو نه د هغې د عصري تعلیماتو تحصیلاتو هیڅ مخه مه نیسئ، هغه که نجلۍ وي که هلک وي. دا د ده هغه حقوق دي چې الله جل جلاله ورکړي. که څوک خدای مکړي په یوه فامیل کې د یوې نجلۍ د یوې زنانه چې معمولا په افغانستان کې چون یوه
نسبتا افراطي اسلامي ټولنه ده مخنیوی کیږي دا واضح د خدای جل علا شانه د حکم نه سرغړونه ده او دغه والدین مطلق گنه‌گاری. تشکر. تا دو لاسونه جک شو جوان در قطار آخر بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سید مختارم کندهار ولایت څخه. زموږ دغه میلمانه یوازې د ثبت کولو حق لري چې یوازې ثبتي هغه مشکلات چې ماشومان لري آیا دوی ورځي کوم پلان لري ورته یوازې په کتابو کې ثبتي. په همدې باندې غږیږو مشکلات څیړو او د دوی نظرونه اورو. ډیره مننه خانم د قطار آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. نازیه محمدی هستم از ولایت بامیان. خانم سپرنگ فرمودن که ما مشکلات اطفال درک میکنیم و برای اونها نسخه می نویسیم. دکتری که در غیاب مریض خود نسخه بنویسه چه به درد میخورد؟ مثلا در بامیان، در یک ولایت بامیان که چقدر نفوذ است و در تمام ولایت تنها در یک خود مرکز 2 کودکستان وجود داره که در او 105 طفل موجود است. حالا در سایر ولسوالی ها که اطفال بی بضاعت بیشتر از خود مرکز است، برای اونها چی نسخه نوشتید؟ تشکر. دکتر سمیم پوښتنه د تعلیمات و دوی به ځواب ورکړي. اوس تاسو ورده لکه څنګه چې معاون صاحب ویلي معلومات هغې په همدې باره کې ورکړو. زه دومره درته ویلی شم چې اوس په پوهنې وزارت زموږ تعلیمات عمومي چې دی هغه اول درجه معینت دی چې یعنې تقریبا 10 میلیونه شاګردان زموږ په تعلیمات عمومي کې درس وایي. لکن اسلامي تعلیمات چې دی بیا 3.5 لکه شاګردان دي موږ لرو که نه. نو دا هغه مدرسې دي چې دولت سرپرستي کوي، تاسې سرپرستي کوي، خو کېدای شي د دوی مقصد عام وي، په عام ډول چې عام وي. شرعي حکم دا دی، مخکې جناب معاون صاحب هم ویلي، شرعي حکم دا دی چې هېڅوک هم نشي کولی چې خپل اولاد د دې نه منع کړي چې ته به فقط اسلامي تعلیم کوې او بس. اسلامي تعلیم دا دلته چې کومې خویندې ورونه ناست دي دوی د سپین ږیري د عبدالرؤف صاحب د کونړ ته پوښتنه ته وکړې او دا چې بیخي د لرې قریې او د لرې بانډې څوک وي هغې خپل مسجد ته اول ځي، په مسجد کې ماشومتوب کې درس ویلی تعلیمات اسلامي ده. تاسو موږ او تاسو چې الحمدلله طبیعتا همداسې بدیهي مسلمانان یو، خو همدا علت دی چې خپل مور او پلار موږ ته په کور کې معلومات دیني تلقین کړي، موږ ته په مسجد کې هماغه امام ملا امام چې د هماغه تعلیمات په ترسیخ کړي زموږ په اذهانو کې. بیا د هغې نه وروسته راغلي موږ په صنف کې چې ماشوم کینی، ماشوم په صنف کې زموږ معلم هغې سره هماغه تبادله د افکارو کوي. تاسو وګورئ په ابتدایه دغه کې چې دا زموږ اعتراضات هم د خلکو اعتراضات چې په موږ باندې دي په پوهنې په وزارت چې په ابتدایه مکتب کې مضامین زښت ډېر دي، ماشوم نشي کولی چې دومره ذهن د هغې کار وکړي چې هغه دومره کتابونه د هغې په ذهن کې کینی. په اول صنف کې، په لومړي ټولګي کې، دویم ټولګي کې، دریم کې، دا دریم چې اصول صنفي ورته وایي، دلته معلم صاحبان به حتماً اصول صنفي چې ورته وایي په دې خاطر ورته وایي چې دې کې فقط هغه معلومات شاګرد په ذهن کې موږ ترسیخ کوو چې مور او پلار یې ورته ویلي چې الله یو دی، زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، ابراهیم خلیل الله په ملت د ابراهیم خلیل الله، په مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم. دغه افکار دي چې هغې ته ویل شوي. په افغانستان کې نور مذاهب رسمي نور مذاهب شته، مثلا اوس حنفي مذهب دی، جعفري مذهب دی، دا یعنی دا عادي خبر. مسلمان مهم دا ده چې مسلمان یم اولاد زموږ اطفال چې دی هغه په دې باندې افتخار وکړي. حتی چې کوم هندو او سیک ماشوم چې دلته په افغانستان کې اوسېږي موږ ورته هغه مجبورولی نه شو چې ته که هغه موږ مسلمانو د هغې غټ مشر مسلمانو موږ خپل دعوت باید وکړو، خپل اخلاقو باندې باید هغه مسلمان کو. ما در افغانستان و عموما در کل عالم اسلام مردم کوشش میکنه در مدینه منوره پادشاه سعودی اعلان کرد و گفت که هر کسی که در تعلیم دینی است یا در تعلیم عمومی است یا در تعلیم تکنیکی است در مدینه منوره، ما زندگی داشتم اونجا، درس خواندم اونجا، کار میکردم، گفتن که اگر تا 2005 در اون زمانه که ما در اونجا بودم، گفت تا 2005 هر کسی که کامپیوتر را یاد نداشت، برنامه های کامپیوتر را نخوانده بود، او برای ما بیسواد است. ما سر او بیسواد لفظ استعمال میکنم. و ملاهای سعودی، علمای سعودی اونا کتابا را کسی نمیخوانه، کتابا بیاره بخوانه و اینجا باز کو. هر کسی در اینترنت معلومات می، هر مسئله که میخواد در اینترنت معلومات میته، ولی همه علمای سعودی در اینترنت ویب سایت نو ولې دغه تعبیر دلته دغه ځای تفاوت لري؟ نو زه په همدې خاطر وایم چې په افغانستان کې زما ټولو دلته چې دا خویندې ورونه ناست دي او که څوک چې اوري او موږ ګوري، زما ټولو نه دا تقاضا او دا امید دی او هیله لرم چې راځئ چې خپل اولادونه، خپلې لورګانې
که ډاکټر تربیه نه کوي، که دا زموږ یو خور ډاکټره نه وي، څنګه به د بلې خور مشکل هغه واوري او هغه خور به څنګه یو ډاکټر مردانه ډاکټر ته خپل مشکل ووایي؟ نشي ورته ویلی، خپله ستونزه ورته نشي ویلی. راځئ چې دلته خپلې لورګانې اول هملته ډاکټر تربیه کړو په پکتیا او په ګردیز کې او یا په پکتیکا کې یا په خوست کې او دې خوا په ډایکونډي کې او یا بامیانو کې ډاکټر تربیه کوي، مسلمان ډاکټر یې تربیه کوي. زما دا شرط دی چې فقط دومره وي چې هغه د خپل اسلامي دین نه معلومات ولري. تشکر. ډیره مننه. فرزانه د کابل ولایت نه، از ولایت کابل در قطار آخر تشریف دارن. سوال از اینا میگیریم. بله فرزانه. میخواست بگویم همین سربازای اردوی ملی ما، پلیس ملی ما که میرن کشته میشن، اولادشان یتیم میمانه، آیا یا که به مشکلات زیاد سر دچار میشوند، تعلیم تربیت درست نمیشوند، چگونه میتوانیم جلوی را بگیریم؟ تشکر. پلوشی جان، یک مسئله بزرگ همی است که یک اردوی از کودکای یتیم در کشور به خاطر جنگ‌های طولانی ایجاد شده و خانم سوال کردن که چگونه میشه سرپرستی شود از اینا و ما یک احصایه خواندم که اینا را معمولا اطفال یتیم خانوادهش و یا اقارب نزدیکش سرپرستی میکنن، ولی اونا را با عنوان برده مورد استثمار قرار میدن. شما با خانواده کار میکنین، چه پیشنهادایی دارین؟ دولت چی باید بکنه که غم از این اطفال خورده شود؟ تنها رستون نمیتونه این کار انجام بده. ایساهایی که ما به دست آوردیم تقریبا 80,000 خانواده‌ای که به اصطلاح مرد خانه خود را در جنگ از دست دادن، اونا حمایت میشن، اما دقیق معلوم نیست که چند تا یعنی از حقوق تقاعد اینا را از دولت میگیرن و اطفالشان بله. مگر باقی مانده خانواده ها اصلا چون احصایه و ارقام دقیق وزارت خانه ها به دسترس مؤسسات یا محققین نمیگذارن، دقیق معلوم نیست حتی کسایی که شهید از دست دادن، یعنی قانون است که باید پنشنشان یا تقاعدیشان برای خانواده ها برسه. همچنین وزارت کار و امور اجتماعی برنامه های داره که باید پوشش بگیره مو خانواده ها را، مخصوصا خانمای بیوه، که باز اونا در مقابل بتونن از اطفال خود سرپرستی کنن به شکل درستش. تا که ارقام اونا به شکل درست، با وجودی که افغانستان همین قانون معلومات هم تصویب کردن و در اثر زو باید تمام معلومات دسترسی کسایی که تحقیق میکنه بگذارن، اما نمیشه. بر صورت معلوماتی که ما با مصاحبه با خانواده ها داشتیم معلوم شد که اکثر خانم ها و طفلای خرد بریزیا نهایت برخوردهای خراب در داخل خانواده ها میشه، پوشش درست برشان داده نمیشه. مثلا از نگاه برخوردی که با بیوه میشه، یا ای که مجبور میشه با ازدواج با فرد دیگی که در خانواده وجود داره، و یا ای که در سمت های مختلف، البته در وجهای مختلف از در بعض مناطق حتی با این خانم ها کسی ازدواج نمیکنه، فکر میکنن که اینا شوم هستن یا مثلا درست نمیدانن کسی که شوهر خود از دست داده. و اطفال اگر در صورتی که خانم با دیگه کسی ازدواج میکنه، حتی طفلش از پیشش گرفته میشه که به خانواده جدید به این خانم رفته نمیتونن. هیچ نوع برنامه مشخص در مورد اطفال با تاسف ما شاهدش نبودیم که کسی امرای ما شریک ساخته باشه، اما مؤسسات مانند آشیانه، مثلا مرکز تعلیمی زنان افغان بر اطفال روی سرک کار میکنه و اینیا مستقیم با خانواده ها کار میکنه. فعلا مثلا 2 مرکز با می گونه دفتر ما پیش میبره که تقریبا 500 طفل زیر پوشش گرفته که دی اطفال خردسن و اطفالی که نسبتا عمرشان به یک حد رسیده که میتونن یک پیشه و کاری را از خود یاد بگیرن. این وظیفه را به اصطلاح ما انجام میدیم، اما از خاطر که ببینیم تاثیرات از این بر همه مردم برسه، این باز هم راجع میشه که دولت چگونه از این تجارب سازمان ها و انجیو ها که در این مورد پیش بردن و اونا کوشش کردن که برای خانواده ها کمک کنن که عاید به دست بیارن تا طفلش بتونه به مکتب بره. مننه. ډاکټر صبرنګ پوښتنې ډېرې وې، سوالونه ډېر وو، که ځواب ورکړئ لنډ او دغه راز ووایاست جنگ روان دی، هر ورځ کوچنیان یتیمانېږي. تاسو احصایه لرئ څومره یتیمان لرو په افغانستان کې او څه ورسره کیږي یا باید وشي؟
تشکر. به او صورت چون ما امروز یک ایسایی دقیق اصلا از جمعیت خود در افغانستان ما نداریم که نفوذ افغانستان چقدر است. یکی میگه 30 میلیون، یکی میگه 35 میلیون. بنان تعداد اطفال یتیم هم اصلا مشخص نیست. وقتی که میگیم 60% جمعیت افغانستان جوان هستند، یعنی اینا زیر 18 سال قرار دارن. بنان اطفال یتیم ما یک ایسایی که قبلا داشتیم میگفتن که 8 میلیون ما طفل یتیم داریم، ولی این آمار ولی این آمار فکر میکنم قدر دقیق نباشه. به هر صورت پیشتر فرمودن که یک استراتژی ملی دولت جور کرده برای اطفال بی سرپرست و همچنان برای اطفال یتیم و اطفالی که بروی سر کار میکنن. ولی ما این استراتژی داریم که دولت جور کرده، ولی که چقدر تطبیق میشه این بحث جداست. ولی با کمال تاسف که در این رابطه به ادامه صحبت‌های خانم حسن، قانون سرپرستی که اینمی پارلمان ما تصویب کرد به هنجی یک ستم بسیار مضاعف دیگر برای یک طفل یتیم قائل شدن که این میگه که اینمی سرپرست حق تعیین چیز داره، ازدواج داره، یعنی حق ازدواج دادن به سرپرست. اینال امی سرپرست میتونه تا دیروز اینمی طفلر که به بغل شیشته بوده و ایر به نام پدر خطاب میکنه میتونه با ای ازدواج بکنه، میتونه ایر به برد بده، میتونه ایر بدل بکنه که این یک ستم است و هر قدر که ما دادخواهی کردیم متاسفانه به جایی نرسیده و ما میخواهیم صدای اینمی طفلای یتیم شما هم به گوش دولت مردای ما برسونیم. متاسفانه امی داشتن مسئولیت جسمی و روانی حق تمام افراد است و حق اطفال هم است که متاسفانه اطفال مازی محروم هستند. امروز ما کشور ما چون یک کشور در حال جنگ هم هستیم، علاوه بی که بعد از جنگ هستیم، نه تنها طیاره ها، عملات انتحاری با ما کنار جاده، تمام این مسائل در قدم اول آسیب میرسانه اطفال ما و اینا امروز آماری که ما به دست ما رسیده تعداد اطفال معیوب یا معلولی که تولد میشن متاسفانه بسیار افزایش پیدا کرده. خانم با چادری میرمن چادری کې لومړی کتار کې زه سینا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ څخه غږیږم. یوه مور غوښتنې دا دي چې غواړي چې خپل ماشومان ښه وروزي، خو متاسفانه هغه ماشومان چې دا ښې روزي او د هغې په مقابل کې ماشوم د مکتب نه راشي وایي چې مورې زما په مغز کې درس نه پرېوځي که نه، نو هغه مور ورته وایي چې ګوره بچی چې زه غواړم چې څه چې زه تا ته اماده کړم که نه هغه نن ورځ زما په لاس کې نشته، نو دغسې د غریبو خلکو سره باید څه وشي. یعنی فقر د کوچنیانو په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي، د تعلیم نه نیولې تر صحت او روغتیا. خانم باز هم در قطار دست چپ من. بله بفرمایید. آمنه هستم از ولسوالی قلعه‌نو ولایت بادغیس. ما افته مواردی که خانم صبرنگ اشاره رساندن موارد خیلی خوبی بود که در قانون برای حمایت از اطفال ذکر شده که یکی از اون مهمترش حق حیات برای اطفال بود. ما شاهد بیشتر خانواده هایی هستیم که چندین طفل پای هم دختر به دنیا آوردن و وقتی مادر حمل داشته رفته التراساوند یا معاینات تلویزیونی انجام داده دیده که در بطنش باز هم دختر است، یا از طرف شوهر از او و خوشو و یا خانواده شوهرش بالای از او به اصطلاح مورد خشونت قرار گرفتن که باید این طفلش سقط کنه و یا خود خانم علاقه بیشتر به دختر نداشته و خواسته که این طفل سقط کنه. یک سوالی که چگونه میتونیم جلوگیری از حق حیات او طفلایی که هنوز به دنیا نیامدن و یا تازه به دنیا میاین حق حیات از اونا گرفته میشه. حامد له کونړ ولایت نه په دویم کتار کې د دوی نه پوښتنه اخلو. احمد حامد زما سوال دا دی چې د رسنیو کې اورو د دولت نه اورو د عوام نه اورو چې ماشومان او ځوانان ډېر په مشقت او په تکلیف کې دي، دا خو موږ اورو، خو زه وایم چې د دې د مشکل د حل لپاره مسؤل دولت دی که د عوام دي او که دولت نو دولت د دې پاکې څه کړي دي ماشومان او د ځوانانو پاکې. ډېره مننه. کلیمزی صاحب راځئ په دغه باندې که ستاسو خوښي دا یو راټول به کړو دا بحث په دې به وغږیږو چې ستونزې مو یادې کړئ ډېرې دي او ډېر نور بحث هم پکې کېدلی شي. که داسې جمبندي کې راته ووایاست یو دوه درې
کم کارونه باید وشي چې د کوچنیانو دغه حالت کې بدلون نشي او بیا څوک ونه وایي چې افغانستان د کوچنیانو د زیږېدو لپاره تر ټولو ناوړه ځای دی. مخکې د دې نه دوو سوالو ته زه ځواب ورکوم. یو د فرزانه جان خوردی از ولایت کابل و یکم آمنه خواهرم از ولایت بادغیس. حق حیات یک حقی است که خداوند به هر انسان میده. هر کسی که مانع حق حیات یک انسان دیگر بدون مجوز و بدون حکم محکمه ثلاثه میشه و آدم قاتل است و قاتل به اساس محاکم ثلاثه کشور اشد المجازات میشه. اگر کس در شکم در رحم خانم خود طفل به قتل میرسانه یا در رحم ینگه خود طفل به قتل میرسانه یا دیگه و خواهر و دیگه فکر کنه که یک انسان بالغ حور مسلمان را بالای جارحه به قتل میرسانه. دوم در مورد جواب خواهرم فرزانه جان، خواهر عزیزم تمام شهدای افغانستان، تمام یتیمای افغانستان، چی از طرف اردوی ملی باشه، چی از پلیس ملی باشه، چی افراد ملکی باشه، به شهادت میرسه، اطفالش میمانه، به سرپرست میمانه. همین معنای به سرپرست حتی بالاتر از یتیم هم یک ساحه را احاطه میکنه. مثل کسانی که به مواد مخدر مبتلا می باشه، اطفالش حیثیت یک یتیم داره. کسانی که والدینش بندی باشه، کسانی که والدینش به حد به بضاعت و غریب باشه که یک هیچ سرپرستی کرده نمیتونه. برای قسم اطفال قانون اساسی افغانستان، قوانین نافذه ما شما 27 ماده قانون را پاس کرده که در دست ما است که اطفال از طریق وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین جذب میشه، در قدم اول راپور رسمی شه بر ریاست احصایه ثبت و احوال نفوذ داده میشه. مگر څومره دا کار شوی دی خو نه دی شوی. نو دا قسمه کې جنبش صاحب چې وویل چې دا کار ډیر نه دی شوی، واقعا ډیر زموږ فرضونه دي، ډیر زموږ مسؤلیتونه دي چې تر اوسه نه دی ادا شوي. خو کوشش وکړو بالاخره موږ د بیا خپلې خبرې ته اشاره کوم د یوه داسې حکومت د یوه داسې دولت څښتنان شو چې قانون حاکم کو. زما سوال دا و چې څه باید وشي چې د کوچنیانو په حالت کې بدلون راشي؟ کم کار تاسو کولی شئ، کم کار اجرایه ځواک کولی شي، کم کار ټولنه او کورنۍ کولی شي؟ بدون شک لومړی قدم کې خو د اطفالو په مورد اولی مسؤلیتونه د والدینو، د فامیل، د کلي او استادانو دي. ځکه اطفال هغه خپله ابتدایي مرحله څو چې دوی بلوغ ته رسیږي هلته تیروي او دغه د زنګو ادب بیا د مرګ ته ورځې پورې د انسان سره پاتې وي. نو والدین باید اولاد سالم تربیه ته، ښه صحت ته او د هغوی با اخلاقه لویدلو ته، د مشرانو احترام ته، د خویندو احترام ته، د استادانو احترام ته، د نورو د جامعې د قشر احترام ته باید سوق شي. دا د والدینو مسؤلیت دی. دوهم قدم کې استاد دی چې عین د والدینو مسؤلیت لري. په دریم قدم کې چې باید دولت دی، دولت باید په دې مورد باندې پټلي ګامونه واخلي، باید هغه خپلې وزارتخانې یا د اجرایه قوې تصدیګانې چې په دې مورد باندې مسؤلیت لري جدي اقدامات وکړي او د هغو نه باید بشپړ نظارت وشي. نو دغه قوانین د افغانستان کې چیرې د اطفالو په مورد باندې د دولت د خاپلی شي ډېر مشکلات په اطفالو حل شوي. میرمن حسن تاسو به نوبت درکم. دکتر صاحب سوبرنگ شما بگوین چه کارهای باید عاجل صورت بگیره که در حالتی که کودکای افغان امروز قرار دارن تغییری وارد شود؟ در قدم اول آگاهی برای مردم است که رسانه ها نقش بسیار مهم دارند که در رابطه به حقوق و نیازمندی های اطفال باید که تمام جامعه باید آگاهی پیدا بکنه و ظرفیت خانواده ها معمولا مخصوصا تقویت پیدا بکنه در راستای تطبیق حقوق اطفال و اینمی که به نظراتشان باید ارزش قائل بشن و غیره. یعنی تامین حقوق از خانواده ها باید شروع میشه. بخش دیگهش که بسیار زیاد مهمه که امروز اطفال ما متاثر هستند در مناطق که جنگ درگیر منازعات مسلحانه است و این در این قسمت از تمام دولت ما باید از تمام نیروهای درگیر جنگ باید تقاضا بکنن که کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر باید اینا مراعات کنن، مخصوصا کنوانسیون‌های ژنو چهارگانه حقوق بشردوستانی بین المللی که به اطفال آسیب نرسانن، اطفال متضرر نشن و به عنوان اینا غیر نظامیان اینا باید حمایت بشن و از طرف دولت هم باید برنامه ریزی بشه که اینا و همچنان اطفالی که بیجا شدن امروز این یک موزل بسیار کلان است که اونا از همه حقوقشان محروم شدن. در این قسمت وظیفه دولت است
و بخش دیگه این هست که قوانین تبعیض‌آمیزی که ما امروز داریم که ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم در مقایسه با قانون اساسی ما، در مطابقت با قانون اساسی ما و کنوانسیون‌های بین المللی دفاع از حقوق اطفال باید بازنگری صورت بگیره. و مسئله اساسی که من پیشتر خدمت شما عرض کردم مبارزه با فقر و بیکاریه. ما فعلا یک تحقیق دیگر هم برام اندازیم در رابطه به پیامدهای ناگوار کار شاقی اطفال که امروز اطفال آسیب میرسانه از هر جهت. تشکر. میرمن حسن تاسو به څه وړاندیزونه کړي وای چې په حالت کې حواله راشي؟ اول خو وایم څه مهم ټکي چې و میرمن صبرنګ دې ته اشاره وکړه چې دا ډېر مهمه ده چې هغه قوانین او تعهدونه چې د افغانستان دولت اخیستي دي د هغو په اجرا کې باید دوی کار وکړي. مګر موږ ډېر واړه کارونه هم کولی شو چې د ماشومانو په وضعیت کې تغییر راوړو. یعنې په خپل ځان نه باید شروع وکړو او د ماشوم ساتنه باید یو اجتماعي او فردي مسؤلیت وګڼو. نو هغه موږ خپله کورنیو نه هغه کورنیو کې چې مثلا اقتصادي توان ډېر کم ده او بیا هم زیات ماشومان دنیا ته راوړي، فرضاً دغه ماشوم زیږېدنه باید یو تصادفي امر ونه اوسېږي. دا باید له یو ارادې سره د خپل اقتصاد د توان مطابق یو د خانوادې تشکیل خلک چې کوي په غیر ارتباط باندې وکړي چې زه دا ماشوم څه رقم ساتم. دوم دا مسله ده چې حکومت هغه قوانین تصویب کړي، پالیسیانې جوړې کړي دي. د پارلمان د افغانستان ملي شورا مسؤلیت دا ده چې د دغه قانون قوانینو او د استراتیژیو د اجرا نه دوی نظارت وکړي او هغه لاس راوړنې کې باید کوشش وکړي. اما د مونږ وظیفه دا ده چې په ملي شورا باندې مونږ فشار راوړو چې دوی په نورو سیاسي مسایلو کې زیات د نظام په جوړولو نورو مسایلو کې مصروف وي، مګر هغه مسؤلیت چې د خلکو مقابل کې لري، چې د ماشوم په مقابل کې لري، هغه مسؤلیتونه باید اجرا کړي. خو یوه ډېره مهمه خبر دا ده چې لومړی کلیمزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې افغانستان داسې هېواد ده چې 40 کاله دلته کې جنګ تېر شوی ده. دا د هر چا مسؤلیت ده، مخصوصا هغه خلک چې اقتصادي وضعیت بهتره ده، تجاران او ملي تجاران او د سرمایه گذاران، دوی په نورو هیوادونو کې یو کارپوریټ مسؤلیت ورته وایي. په افغانستان کې داسې یو قانون باید وي چې هر تجار او هر شرکت چې په بلډینګونه جوړوي، ډېر فابریکې جوړوي، په څنګ کې باید ملي مسؤلیت دپاره د خلکو دپاره مخصوصا د ماشومانو دپاره یو استحقاقي سرمایه ولري چې هغه د مؤسسو ته ورکړي، مکاتبو ته ورکړي، حکومت ته ورکړي، تر څو پورې دغه رقم مشکلاتو ته توجه وشي. تشکر. معین صاحب له تاسو نه وروستۍ خبرې اورو. یو دوه درې پوښتنې مخامخ د تراجع لنډ که هغې ته مو وایي او وړاندیزونه مو څه دي، څنګه کولی شو د کوچنیانو حالات ښه کړو؟ خواهر ما فرزانه از کابل که درباره اولادای شهدا ما اول با شهدای با سربازان پلیس ملی ما و اردوی ملی ما اول سلام تقدیم میکنم و احترام برشان تقدیم دارم و کسی که غازی هستن، زنده هستن، خداوند برشان عمر دراز نصیب کنه که از این وطن دفاع بکنه. و ما هیچ وقت این را فراموش نمی کنیم که در غزوه معطا یک غزوه بود که در او کلان صحابه کرام شهید شدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اولادای اونا را سر شانه خود شاندن، دخترای اونا را آوردن سر شانه خود. بر صحابه کرام گفتن که ایرا امی پذیرایی لشکر که میکنیم باید اینا امرای ما باشه. د بی بی سی تلویزیون کابل شپه ما یو راپورټ ولیدم، خبرنګاره ده، خبریاله ده، ډېر ښایسته راپورټ برابر کړی او هغې د یو کورنۍ یو خور ته تللي وو، هغه 9 ماشومان لري. 9 ماشومانو هغې ویلې چې زما 9 ماشومان دي، خو دا چې زه یو باغیرته مور یم، موږ د اولاد راوړی دی، میړه مې چې و هغه شهید شو په انتحاري کې، لیکن ما دپاره عیب او شرم ښکاري چې زه خیرات د خلکو نه راټول کړم او خپل اولادونه د سړک په سر باندې ودروم، هغې خیرات راټول کړي. نو زه د خلکو کورونو کې د خلکو جامې اینځم، زه د خلکو ما در خانه‌های مردم گفت کالاشویی میکنم، لکن ما عیب و شرم میبینیم که اولاد ما سر سرک استاد شو به کسی دست خود دراز کنه. اینطور به غیرت ما داریم، اینطور نیست که. نو زه به لازم دید ما هغه کورنۍ حالت ما تعقیب کړی دی د بی بی سی سره، هغه زه داسې حالت نه چې زه خبر شوم، تاسو ټول نه زما دا خواهش دی که داسې حالات تاسو لرئ په خپلو منطقو کې چې هغې اولادونه د تعلیم نه محرومي، زه دې تعذر یم د وزارت معارف د نمایندګۍ په رهبرۍ په نمایندګۍ دې تعذر یم. راځم آخري نقطو ته چې جناب جنبش صاحب وخت هم کم دی. ټولو هیوادوالو باندې زما دا غږ دی چې
اصلي ستونزې چې دي څه ستونزې چې ټول د تعلیم د نه تعلیم د خوا ادا کیږي جهل د خپور دی راځي چې خپل کورنیو ته خپل اولادونو ته اجازه ورکو که لور او که زوی راځي چې هغوی ته اجازه ورکو چې تعلیم ته راشي موږ تاسو ته ما برتان ایره تعهد میتم که ما مردم امین هستیم شما اگر اولادایتان روان کردین ما برایشان مثل مادرها و مثل پدرایشان ما محبت میتیم این تعهد ماست به نمایندگی جناب ما وزیر صاحب و دیگه معین صاحب و رهبری وزارت معارف او آخري خبره دا کوم چې جنبش صاحب څو واره تکرار کړ چې بعضې خلک په دې باندې شرمیږي چې په افغانستان کې پیدا شوي خو زه په دې باندې ویاړم چې په افغانستان کې پیدا شوی دا نړیوالې شمیرې دي او نړیواله وایي چې شمیرې دغه تکلیفونو له امله چې زه د نړیوالو دا چې د مداخله بلم ډیره مننه بحث ډیر جالب دی په زړه پور دی میتونستیم بحث ادامه بدیم متاسفانه وقت برنامه جرګې آزاد در همینجا به پایان رسید خو وعده درکوم که غواړئ او پوښتنې در سره پاتې او بیا هم په همدې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ شام یکشنبه آینده در برنامه شامگاهی به برنامه صدای شما زنگ بزنین خپل نظرونه پوښتنې او دریځونه مو زموږ له همکارانو سره شریکې تا بار دیگر که باز در یک جای دیگر در یک موضوع دیگر در خدمت قرار میگیریم خدا حافظ خدای پامان